السلام علیکم ملګرو، په دې امید چې روغ جوړ یو چینل مو هم د سره سبسکرایب کړئ. ملګرو، نن په دې ویډیو کې د اکټیویټي خبرې کوو. اکټیویټي عموما په درې قسمه کېږي. یو قسم یې دا چې په هغې کې سیل یا ټارګټ ډاکټر ټاکي او تا ته وایي څومره اکټیویټي راته کوي. دویم قسم یې دا چې په هغې کې اکټیویټي ډاکټر وایي دومره راته وکړه او سیل او ټارګټ تا نه غواړي څومره ماته راکوي. دریم قسم یې دا چې اکټیویټي او ټارګټ دواړه ډاکټر ټاکلي او تا ته وایي چې ماته کوي او که نه صرف د او نه جواب غواړي. نو په دې وخت کې که ته په سیل او په دې پرسنټیج پوهېږي خو ډېره ښه ده، او که ته نه پوهېږي او منیجر ته ځې، منیجر نه بعد بیا پوښتنه کوي او بیا راځي ډاکټر ته، کېدای شي دا ډیل تا نه تلي. دې لپاره اسانه فرموله دا ده: اکټیویټي تقسیم سیل ضرب سل که تا ته پرسنټیج راوباسي. یو ډاکټر د فرضاً تا ته ویلي ساده نوکیا موبایل یې پکار ده او هغې قیمت یې 2400 او تا ته وایي د هغې مقابل کې تا له 100,000 سیل درکومه. نو تا د څومره پرسنټ کې وغورځېده؟ دا د 12% کې تا ته وغورځېده. راځئ یو نور مثالونه هم کار کړو. یو ډاکټر د هغه 6,000 اکټیویټي په کار و، 6,000 افغانۍ او تا ته وایي 100,000 سیل درکومه. نو حاصل 0.3 وته ضرب سل که 10. دا تا ته په 10% کې دغه اکټیویټي وغورځېده. راځئ په نور مثالونو باندې هم کار کوو. یو ډاکټر د هغه په کار دي 13,000 روپۍ په کار دی، هغه وایي تا ته دې مقابل کې درکومه 2,00,000 سیل. 13,000 تقسیم په 2,00,000 که څه چې جواب راغی ضرب سل که، نو دا تا ته په 9% کې دا اکټیویټي وغورځېده. نو فرموله یاد ساتئ: اکټیویټي تقسیم سیل ضرب سل تاسو ته پرسنټیج راوباسي. یو بل ډاکټر د هغه وایي ما ته 3,00,000 روپۍ په کار دي افغانۍ، او دې مقابل کې تا له سیل درکومه زه 60,000. نو پر څو پرسنټ کې ته غورځېږي؟ ضرب سل که 15% کې تا ته دا اکټیویټي وغورځېده. راځئ نور مثالونه باندې هم کار کوو. یو ډاکټر دا ولې غټ مثال وکړو. یو ډاکټر دی 9,00,000 افغانۍ په کار دي او تا له سیل درکوي 30,00,000. 9,00,000 تقسیم 30,00,000 ضرب سل که څه چې راووته هماغه پرسنټیج دی، په تا دومره پرسنټیج کې ډاکټر ته اکټیویټي کړی، دا 0.2 مطلب 0 نه زیات پرسنټیج تا ته وغورځېده. یو بل ډاکټر د هغه وایي ما 15,00,000 افغانۍ په کار دي او سیل به زه درکړم 70,000. نو 15,00,000 تقسیم په 70,000 که څه چې ترې راغله هغه ضرب که سلو سره، دا له سلو سره چې زه رقم تقریبا دا راځي 21%. خو دا ورته لنډه طریقه په دې صورت کې چې اکټیویټي او سیل دواړه معلوم وي او ته صرف تا ته څومره پرسنټیج کې غورځېږي دا معلومولو لپاره اسانه طریقه و. نور مثالونه تاسو په خپله هم کارولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوي ملګرو سره شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، نور ملګري هم دې ته راوبلئ چې چینل سبسکرایب کړي. هر چېرته چې اوسئ خوشحاله اوسئ. د الله په امان.